زمونږ او د کافرانو په منځ کې فرق او دیوال هغه دا دی مونځ کول چا چې وي مونځ پرېښود دا سړی هم کافر شو کم سړی چې همیشه مونځ پرېږدي او نه یې کوي دا د ده طریقه ده او دی مړ شو نو په ده باندې به جنازه نه کوي دی به لمبی نه دی به کفنکې نه دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه خښې او د ده دپاره به د بخاني دعاګانې نه غواړي ګرانو او قدرمنو د منځه اهتمام کوي ډېر زیات ځکه چې دا کومه عقیده چې ما بیان کړه توحید او سنت د دې نه بعد بیا دویمه او اهم رکن د اسلام هغه مونځ دی او دا مونځ چې څوک نه کوي که نه دا مونځ چې څوک نه کوي نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه وایي لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه څوک چې مونځ نه کوي په اسلام کې د سره څه برخه نشته دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه فتوا ده او د دې نه مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه ویل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر زمونږ او د کافرانو په منځ کې فرق او دیوال هغه دا دی مونځ کول چا چې وي مونځ پرېښود دا سړی هم کافر شو دومره غټه مسله ده وړه مسله نه ده ګورئ تاسو دا پته شتي چې کوم سړی همیشه مونځونه نه کوي او دی مړ شو نو علماو د ده په باره کې څه فتوا ورکړې ده داسې معمولي خبره نه ده ګورئ کوم سړی چې همیشه مونځ پرېږدي او نه یې کوي دا د ده طریقه ده او دی مړ شو نو په ده باندې به جنازه نه کوي دی به لمبی نه دی به کفنکې نه دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه خښې او د ده دپاره به د بخاني دعاګانې نه غواړي څه معمولي خبره ده ته مونځ نه کوې دا وړه خبره ده د مونځونو اهتمام کوئ او دا ما چې کوم وایي چې ډېر مونځونه کول تا رسوي دغه مرتبې ته چې د پیغمبر سره ګاونډي شي مطلب دا دی چې د دې فرضو نه علاوه نفلي مونځونه به ډېر کې فرض خو به کې فرض خو لازم دي مطلب دا چې یو سړی فرض مونځ کوي او د هغې سره سره نفلي مونځونه هم ډېر کوي د فرض مانځ سره چې کوم سنت دي دغه شان تهجد کوي او دا پرېږدي نه په مخه یې کوي دا سړی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې ګاونډي دا مطلب ټولو ته دا نصیحت دی چې د منځه اهتمام کوئ الله به د ټولې مسلې اساني کړي خو دا مه کوئ چې سحر په 5 بجې بانګ وایي او تا پسې په 4 بجې ګاډی راځي او ټیکهدار راځي او کار له ځي او هغه مونځ پرېږدي ځکه چې دا 5 بجې دی او کله باز داسې کوي چې کله دا مونځ دی ډیوټۍ د دې ټیم نه مخکې نو بیا یې پرېږدي که ډیوټۍ کې راځي هم پرېږدي که مخکې هم راځي پرېږدي مړه وایي دین نه هم څه مذاق جوړ کړی دی تاسو ټوغې نه کوئ وایي د الله دین پورې چېرته دا ټیکهدار او دا کمپنی والا او دا کپیل او دا مؤسسه او دا مدیر دی او دا پلانې دی او علانې دی دا دی چې ته خفه کړی چې د ناوخته کار له تلی شي چې کله تا ته ووایي چې 7 بجې به ځان را رسې او دسخط به کې او ګوته به لګې نو ته کوشش دا کوې چې پاوکم 7 ورسې ځکه چې دی به خوشحاله شي چې روزانه وګوره دی 5 ساعت مخکې راځي خو چې کله د الله مسله راشي نو یا خو مونځ بلکل کوي نه د سحر ده او یا که کوي نو د ښځو په شان په کوټه کې دننه ولاړي د خپل کټ په خوا کې او به زر زر یو څو ټونګې ووایي او بیا ګاډي ته وخېجي روان شي او بیا لاس اوچت کړي وایي الله جنت راکړي او په جنت کې د پیغمبر سره مې ګاونډي کړي او د منظرې دا حال دی او تمه دې دومره غټه او دومره غټې خبرې ترې ډډه لګولې ده چې زه به د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کېږم او د منځې دا حال دی مونځونه اهتمام کوئ او دا یې ساتئ په نارینه باندې د جمع سره مونځ کول دا فرض عین دي لازم دي واجب دي الا چې یو سړی معذوری هغه عذرونه شریعت بیان کړي دي او موږ الحمدلله په خپلو درسونو کې په ریاض کې چې زموږ کوم همیشه درسونه په کې موږ تفصیلا بیان کړي دي خو دا زما استاد مرضی دین نه دی ګورې چې زما استاد زړه کله وشو منزله به راځم او چې کله شروط مې برابر و بیا به په جومات کې ولاړ یم او که معمولي مې په سر باندې بوج و بیا جومات ته نه راځم او که ټوغې ټقالې روانې وي او مجلس ګرم و بیا منزله نه راځم که فیسبوک کې ورننوتی وم بیا منزله نه راځم که د ښځې سره ګپ ګرم شوی و بیا منزله نه راځم او که خوب راله راته بیا منزله نه راځم او که جمع و بیا منزله نه راځم او که ټیکهدار راغی بیا منزله نه راځم او که واړه سکول له بوزم بیا منزله نه راځم او که دغه ټیم کې دکان کولوم بیا منزله نه راځم دا کم دین دی تا پرېښودو څه ته به کله منزله راځي خیال دې کړی زموږ په ملکونو کې د جومات ته اولنی سب بوډاګانو نیولی او ځان ته پکې جنمازونه اچولي او د ټوخي سره اودس ماتي چې کله دغه عمر ته ورسي بیا مونځونه شروع کړي
وایي زه چې کله سپین ږیری شوم نو سوال دا دی چې د دغه وخته پورې به ته پاتې شي چې بیا منځونه شروع کړي. او بله خبره د الله د دې بوډاګانو د دې عبادت نه د دې ځوانانو د عبادت ډېر خوښ یو حدیث کې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله ته خوښ عبادت هغه دی چې ځوان سړی کوي. وجه څه ده؟ ځوان سړي شهوت ډېرې، ځوان سړي ته د ګناه د کولو هغه لارې ډېرې میلاویږي، طاقت ورسره وي. بوډا سره خو نه وي نو خو به لازم هلته کور کې تم خلک تنګ کړي، وي جومات ته راشړلی هلته پروت وي. خو سړی ځوان دی، شهوت یې دی، ښایست یې دی، زور یې دی، او دې سره د دې هر څه حرامو ته نه ګوري، پردو زنانو ته نه ګوري، فحش فلمونه او تصویرات نه ګوري، منزله برابر راځي، چا سره جګړې نه کوي، کنځلې نه کوي، ظلم او زیاتۍ نه کوي، نو د ده د عبادت د هغه هغې نه زورور دی. ځکه چې ده سره د ګناه د کولو طاقت شته او د هغه سره طاقت نشته. نو د منځه اهتمام ډېر زیات کوئ.